آیا تاسو پوهیږئ چې انار څومره ګټه لري؟ د انار د 10 روغتیايي ګټو باندې خبرې کوو په دې ویډیو کې. د هر څه د مخکې که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل د نیچر ویوز طبیعت صفحې په نوم در سره سبسکرایب کړئ او د فیسبوک پیج هم در سره لایک او فالو کړئ او د نورو ملګرو سره شیر کړئ. انار زموږ د وطن ډیر عالی او خاصه میوه ده. د کندهار انار د نړۍ بهترین انار د ښه کیفیت لري او د ځانګړي مقام لرونکي دي. په دې ویډیو کې موږ د انارو ګټو او روغتیايي ګټو په باره کې معلومات در سره شیر کوو. اول، د مفصلونو هغه بانتونه چې هډوکي پکې له یو بل سره وصل وي، درد د لوی عمر په خلکو کې زیات وي چې ښه تداوي په انارو کېدای شي. همداراز د دې میوې په خوړو سره ستاسو هډوکي قوي کیږي. دوهم، زیات تحقیقات په ډاګه کوي چې انار د سرطان په مخنیوي کې مهم رول لري. دریم، د وینې لوړ فشار کنټرول ساتي او د زړه ناروغیو مخنیوی کوي. څېړونکي وایي چې که پرله پسې 2 اونۍ د انارو له طبیعي اوبو ګټه واخیستل شي د وینې لوړ فشار نارمل کوي. څلورم، د ملکي مایګریټ پوهنتون څېړونکي معلومه کړې چې انار په بدن کې د خوشحالۍ هورمون پیاوړی کوي. دا هورمون د فرد غم لرې کوي او حوصله زیاتوي. پنځم، د حافظې لپاره ګټور دي. شپږم، انار په زیاته اندازه ویټامین سي لري چې د پوستکي په ښکلا کې مهم رول لري. اووم، انار کولی شي د ویښتانو فولیکونه تقویه کړي. له یو خوا د وینې جریان نارمل کوي چې د ویښتانو ته ښه وینه رسیږي او له بلې لوري د ویښتانو د تقویې لامل کیږي. اتم، انار د کولمو او سږو له روغتیا سره مرسته کوي، په هضم کې مرسته کوي او د کولمو حرکت منظم ساتي. که غواړئ داسې څه وخورئ چې اشتها مو زیاته کړي نو انار یوه ښه میوه ده. کمخوني هغه وخت رامنځته کیږي چې د وینې سره کرویات ژرنګه شي. دا چې انار په زیاته اندازه اوسپنه لري د کمخوني درملنې لپاره ګټور دی. مننه.